د سرتیري د ملي ورځې سره برابره ده. په پکتیکا مرکز ښارونه د ولایت مقام کې نن هم د سرتیري ورځ لمانځل کیږي. پکتیکا کې د سرتیري ورځ ولمانځل شوه. د پکتیکا ولایت د خلکو او حکومتي چارواکو له لوري په دې ولایت کې د کب نهمه د سرتیري ورځ په یو لړ شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خاورې او خلکو ساتونکي دي چې د دوی پښتونکي خلک خپل ورځنی ژوند په آرام ډول پرمخ وړي. خلک وایي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خلکو همکاري زیاته شوې چې په مټي ورځ تر بلې امنیت ټینګیږي. خلک وایي چې مسؤلین دي د امنیتي ځواکونو اکمال او تجهیز ته پوره پاملرنه وکړي او د هغوی حقوق دي په خپل وخت ورکړای شي ترڅو نور خلک هم زړه ښه کړي چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو لیکو ته ولېږي. چې نن سرحدونه راته ساتي، نن دې موږ پاک که خاوره ساتي او نن موږ له خپلو ښځو سره ډېر کرار په منجلس ناست یو او دوی شپه ورځ موږ ته یوه کړې ده. د هغو د پلرونو غږ واروئ، د هغو د ورونو غږ واروئ، د هغو د منډو غږ واروئ. همراه برادران خود که سرباز است که من هستم، سرباز است که سارنوال است، سرباز است که محاکم است، سرباز است که حکم اسلامی و حکم قانونی تطبیق می‌شود. ټول هغو ځوانانو ټول هغو کورنیو ته چې خپل ځوانان زخمیان دي په شفاخانو کې پراته دي، ټول هغو اتلانو ته چې اوس د جنګ په ډګر کې ناست دي هغو ټول او د تالار کې ټولو سرتیرو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. د پکتیکا والی او نور امنیتي مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله چاته اجازه ورنکړي چې د نظام د ړنګولو او د خلکو د وژلو د امنیت د خرابولو هڅه وکړي، بلکې د هغوی په وړاندې به کلک ودرېږي. دوی وویل چې حکومت د سولې پروسه په مخ لري او هغه جنګي ډلې چې غواړي وسله په ځمکه کېږدي نو حکومت یې راتګ ته چمتو دی. د افغانستان سنګرونو ته لېږلي دي او دغه د عزت او د پت لباس په دوی اغوستی ده. په دولسي دوی ته سلام کوم او په ضمن کې د دغې پتمنې ورځې مبارکي خپلو ټولو مېړنیو اتلو سربازانو نظامیانو ته وړاندې کوم. د موږ اردو د موږ د ملک قلعه ده او دا وطن ساتل سوی په دوی باندې. د موږ پولیس د دې وطن دروازه ده، د موږ امنیت د دې وطن ساتونکي دي. د یادونې وړ ده چې د کب نهمه په ټول هیواد کې د سرتیري د ورځې په نامه لمانځل کیږي او هغوی تقدیر کیږي.